درنو لیدونکو بیا هم سلیم شي په خیر راغلی کمنټونو کې او میسیجونو کې تاسې راته ډېر دا پیغام پرېښوده چې تاسې نواب خان را پیدا کړئ او نواب خان سره یو ښایسته مرکه بله وکړئ. نواب خان مو د قرهباغ نه راوغوښتو د دغو ملګرو پر مټ باندې دیو ته مو زنګونه وویل چې نواب خان راولئ ځکه چې ډېر مینهوال دی غواړي چې د هغه خبرې بیا واوري ټوکې ټکالې واوري نو راغوښتی مو دی خبرې اترې ورسره کوو. اول خو ستړی مو شي په خیر راغلی. خیر اوسې ستړی یم چې څنګه خیر شکر دی الحمدلله. څنګه یې؟ شکر د خدای فضل ده. ما ته بیا وروسته له خبرې کوو ښه. په خیر راغلی ته ستړی مو شي. ډېره مننه کور مودان چې راغلی او نواب خان مو راته راوستو. د تاسې هم مننه ورور کور مودان خوشحاله اوسئ. نواب خان څنګه برابره ګوري څه شی دي؟ داسې غټې غټې ونې دي. ولې قرهباغ کې هم داسې ونې وکړه؟ دونه غټې نسته ده. ولې نسته ده؟ جګې جګې نسته ټیټې ټیټې دي. ښه. ځم که دې نه سړی راولوېږي. نه راولېږي هلته نو ستا څه کار دی چې ته برخېږي؟ خامخا دلته کوتره یي یا مرغۍ یا سړی ورخېږي. ښه زه خبر شوی وم یو دانه خارو بچی دی ساتلی ده خارونی بچی. خارو بچی خو مې وساته خو وایي دا دیوالي د خبرې نسي کړلی خو کوي خبرې کوي. اوس خبرې کوي؟ چې وږي سي یو دم رامنډې کړي. څه شی وایي بیا؟ بیا توت ورکوم. بیا توت ورکړې؟ هو تازه که توت خلاص شي بیا څه شی کوې؟ بیا ډوډۍ ورکوم. ډوډۍ چې چا ما اورېدلي ښه داسې وایي که چېرته مالګه توتي او یا هم خارو خوړله بیا وایي خبرې نه شي کوی. رښتیا وایي داسې؟ مالګه خو ما نه ده ورکړې. هغه ډوډۍ کې مالګه یې که نه؟ ډوډۍ کې کم نمک یي. کم نمک یي؟ کم نمک یي او بل ملخان ورته نیسمه اوږه باندې ګرځوم. کوم هلته اوږه باندې ګرځې؟ په اوږه باندې ګرځوم هر ځای ته چې ځم په دې اوږه مې لوري په دې اوږه مې شاروي. ښه او هغه دی هغه غوا بچی څنګه شو؟ ولا د غوا بچی خو ښه ده اوس نام خدای ډېر غټ سوی ده. ښه څومره ورته خوشحاله یم. 2 کونه سوی. 2 کونه سوی؟ چا ویل مریض شوی ټوخېده وایي څنګه شوی اوس؟ ټوخېده بیا مې شربت ورته راوړ. بیا څنګه ما را نه وړ پلار مې له مزه تا وایي موټر وهي. بیا څنګه شو؟ بیا مې ورور راوړ باسکېله باندې ورور مې راته راوړ. ښه ښه دا کوم ځای ته اوس راغلی؟ افغانستان ته. افغانستان ته راغلی د کوم ځای نه؟ له قرهباغ نه. قرهباغ نه راغلی؟ دومره اوږد مزل دې کړی ولې راغلی؟ خو د ماما زوی مې راته ویلې وایي زه چې ځو افغانستان ته هلته بیا وایي کباب هم در باندې خورم. کباب کباب دې خوښېږي؟ خوښېږي ما میوو کې کباب ډېر خوښېږي. میوو کې د کباب خوښ دی. ښه او کوم کباب؟ کباب دغه سیخانو کې چې غوښې وراچوي. سیخانو کې چې غوښې وراچولي ښه یو رقم د خو هغه ګرد کباب یا غوړو کې چې ور واچوي چپلي کباب ورته کې چې ورته وایي؟ موږ هغې ته کلولي وایو. کلولي ورته وایي؟ هلته کله خوړلي؟ هو کلولي چېرته دې خوړلي؟ کلولي مې هم خوړلي سره کړي صابو مې هم خوړلي او پیرکۍ مې هم خوړلی. ښه د سوپ کیسه خو راته وکړه سوپ دې څنګه خوړلی و؟ سوپ خو مې پلار راوړی و له بازار نه وایي دا هلکانو ته ورکوي. زه مریض وم سر مې هم خوږېده او اوږه مې هم خوږېدله واښه مې پرې راوړي وو. بیا ډاکټر نه یې ګولۍ راته راوړې وې مور مې پټې قاشوغه کې ګولۍ کې وایي ماستونې کې ما له ډاره ورته نه ویل چې ګولۍ د پلار سره مې لږته وه. لږه وه او دا ډاکټر درسره نه و چې بیا درنه سوپ ونه ګرځوي؟ نه سوپ خو مزه یې وکوله خو ګولۍ مې ورسره وخوړله. نه نه زما هدف داسې دی ښه که چېرته تا ویلی چې دا ګولۍ زه نه خورم بیا خو سوپ هم درنه وړلو که نه؟ نه خو چې ویلي مې وایي دا نه خورم چې ګولۍ لپاره مې سوپ هم قبول کړه که نه و که نه د سوپ دپاره د ګولۍ هم قبوله کړه داسې به وي؟ و که نه ښه داسې ده و که نه. زموږ ډېر لیدونکي دا وایي چې هغه واده پوښتنه دې نه وکړه چې واده څنګه شو چېرته ورسېده؟ کومه دي لیدونکي؟ وایي هغه موبایل ګورې؟ کومه ده؟ هغه موبایل هغه کس چې نیولی ډېره هغه چې څه سکرین باندې کسان دي هغه ټول موږ ګوري اوس. داسې وایي پلار مې ګوري؟ پلار دې نو بیا مې ولې پکې راولې هغه مې بیا وهي. ځه هغه دی موبایل ته دې پلار ته مه ورځه ښه هغه نه ورځي. زما پلار ته ورنسي هغه مې بیا وهي وایي له غوا تښتېدلی پټ شوی. نه هغه دې نه وایي پلار ته مې ونه وایي. نه نه وورته وایي بله ورځ وایي هغه داسې نه د واده کیسه ولو که بیا به نورې کیسې کوو. واده کیسه خو مې هلته چې مونږ قرهباغ ته له افغانستان نه راغلی وې هغلته مې درته ویلې چې مورجانې مې ما ته چرګوړي اخیستي دي. نه هغه خو موږ خبر شوي چرګوړي راته اخیستي دي هغه به غټېږي هغه به بیا هګۍ اچي هغه چې هګۍ چې خرڅ کړه ته به پرې واده کې خو دا سلسله تر کومه ورسېدله؟ سلسله اوس
فضل د خدای د چرګوړي م غټ سوي دي څونه شوي او دوه خونه سوي دي یو دوه خونه د فضل د خدای ده یو دوه خونه د فضل د خدای ده څنګه یو داسې دی یو داسې دی خو یو اوږد ده یو داسې برداره ده ها تا ته کوم یو شوی دی پکې یو دانه سوی ده ها هغه به درباندې ګران هم هغه ډېر راباندې ها اوس دا راته ووایه که نه ته چې د قره باغ نه راتللې په دې لاره کې دې څه شی ولیدل په لاره کې موټر کې ناست ولو اخوا دېخوا نور موټر هم ول طالبان هم ول ما ته ویل ستړی مسې ما ورته ویل خواره مسې وایي دا چې وایي ما ورته ویلې هو که نه خواره مسې وایي چېرې ځې ما ویل افغانستان ته ځم نتې راته وخندلې وایي خدمت سته ده مال نه زه نه خورم کنې خدمت یې م راباندې خوړه دا څه رښتیا بیا ما ونه خوړ چې راغلم ټوپک ورسره و ټوپک و غټ ټوپک یې و ملا کې اچولی و ونه ډار شو دې نه په زړه کې وډار شو په خوله مې ورته وخندلې ښه یعنې هغه دې په ځان خو پوه کړی نه دی نه ورته مې خندلې چې ته مې د ورور په ځای ښه هغه دی تا یو خبره ده کړې وه چې هغه زما او ستا مرکه چې وه هغه تا چېرته لیدلې وه هغه کلیوالو چېرته لیدلې وه هغه کلیوالو مې ما ته زنګ وواهه وایي ته م فلم بوکس کې ولیدلې چېرته فلم بوکس کې ولیدلې چا فلم بوکس کې شیر کړی وله بیا ما ته بیا مې موټېله مالې ګیره به دې ونیسم پلار ته مې ونه وایي زه بیا مې وهي ښه وایي زه نه وایم ښه او تاسې چې دغه فلم بوکس کې ما وراچویه بیا مې پلار ویني نه ما خو ورته ویلې چې دا پلار ده هغه موبایل ته ما وویل ما د دې پلار ته مه ورځه اوس نه ورځي نور ده خدای مې ایمانداره که الله دې جنتونه نصیب کړې که کور دې ودان خوشحاله اوسې ښه دلته دې بنګلې ولیدلې په دې لاره کې و غټ غټ تعمیرونه و خلک پکې و عین توشکونه هم پې اچولي وو چېرته دلته بنګلو کې دا څه دی و غټ غټ پاک توشکونه یې پکې اچولي وو ما ویل خدای پاکه واده راته وکړې زه به هم دغسې توشک کېږم ما به هم دغسې شیان دي خو بنګلې به نه وي بنګلې موږ نه جوړو ولې بنګلو کې غنم نه کرل کېږي نو غنم باندې څه شی کې بیا لو کوو که نه نو لو بیا کلي ته ورځه لو پسې نو له افغانستان نه څخه قره باغ ته ځې ډېره لار وه ډېره مزل و او خطر هم و په لاره دونه قبرونه ول دونه قبرونه دعا دې ورته وکړه و څومره دعا دې وکړه یاره دوه خونه به مې کړي دا څه ټوله مړه شي ښه تا یو خبره راته وکړه چې د فلم بوکس کې د یو څو خانانو نومونه ته اخلم چې هغوی بیا راته څه کوي هغه کیسه دې راته بیا وکړه فلم صحیح دی وایه فلم بوکس کې خو د موږ په کلي کې ماشاءالله ډېر پیسه داره خلک سته ده ډېر لکه ښه خلک دي منځګزاره دي زه ډېر ته خوشحال یم خلک یې یادوي 4 دانې د تیلو شیانې دي هغه تیل سي خلک اچوي بوشکې نه هغه بمبونه یادوي بمبونه نو انشاءالله هغوی راته کوي هغه ښه خلک دي یو دانه زما نوم واخله که نه هغه داسې درته ویلي وو نوم یې خلکو لکه قاري صاحب ورته وایي د ما نه ده زده نوم یې درته نه ده زده قاري خوشحال ښي درته پمپو والا کم خوشحال قاري خوشحال ولې دا نه پېژنې 4 دانې تیلو شیان سي دي ښه سړی همکه زه یادوم کله در ما کباب خوړلی نه کباب یې نه ده خوړلی خو زه پرې ګران یم ګران یې په زړه کې پرې ګران یم څنګه پوه شوې چې خوښ یم چې کله ځي هغه مالداره دي چې کله ځي ما ته وایي کښېنه افغانه زه خوشحاله شم اوس خو دې باور راغی چې خانان هم تا ته وایي نواب خان یعنې نواب هم یو خان هم نه خان نه یم نواب یم نه نواب خان نواب خان خو بې پیسو نواب خان یم نه یې که نه پیسې هم لري او یو بل د مونږ کلیوال د کابل کې وایه خلک چې ځانو ته ښځې کي هماغلته ډوډۍ م ورکوي او که نه ما ته ډوډۍ خوري خلکو او وځي او نه وځي او که نه نو په هغه هم ګران یم زه یو خبر ته کوم دلته ډېر لیدونکي دي چې موږ ګوري که نه هغوی نور به وایي چې خبرې ډېرې اوږدې شولې د دې اوس یو پیغام ورته پرېږدي یو نصیحت ورته وکړه چې دا کار مه کوئ دا کار وکړئ یو ښایسته غوندې خبره ورته وکړه نو پیغام دا ده زه لیدونکي کوم هلته دي دا ولاړ نه دي دا ټولو ته ووایه لیدونکو زه تاسو ته دا وایم چې د پلار خبره منئ د مور خبره منئ وران کار مه کوئ بیا ښځه درته نه کي ښځه درته نه کي او انشاءالله دعا به کوو د افغانستان چې موږ افغانستان نورم ګلشنه سي او ځوانان دې تل آباد دي او خوشحاله دي ډېره مننه او آخر کې هغه راته وکړه ټپر ته درځي ټپه ولې نه راځي ته یې دا نه وکړه راته
که څوک به چاقې واقع نه کړي وایي انار د انار میده راځه انارې بېدانه به جوړي میده راځه دقسې ټپه راځي دا څه شی و دا ټپه وه که نه پلار د زنګ رو او غوا ته وایي واښه زه به درنه لاړ شم نو نه ګپ لګوي زه به درنه نه لاړ نه نه ګپ لګوي در سره ښه ډېره مننه کور دې ودان وعلیکم سلام نه نه مننه کور دې ودان ما تا ته هلته هم ښودلي ګوره ښه کوم هلته؟ چا چېرته ویلې چې کور دې ودان مننه ته م ورته وورتې ستا دې هم کور ودان خوشحاله اوسې ورته مننه تا دې هم کور وداني د ده دې هم کور وداني د هغوی دې هم کور وداني مننه زه ډېر خوشحاله شوم تاسې افغانستان ته راغوښتی یم خوشحاله او اوسې ډېر ماښام خوشحاله کباب در باندې خورم چېرته لاړ نه شي ښه دا چې وایي تا ته وایم ډېره زیاته مننه درنو لیدونکو چې دا ځانګړې مرکه چې د نواب خان سره موږ برابره کړې وه تاسې ته مو وړاندې کړله په دې هیله چې ستاسې د ټولو د پاملرنې وړ ګرځېدلې وي یوه یادونه وروستیو کې بیا کومه چې دا مرکه صرف ستاسې د خوښۍ لپاره وه دغه ځوان موږ عین د قره باغ نه راغوښتی او د دغه ځوانانو پر مټ باندې که نه ته یې صحیح دی کور دې ودان نو درنو لیدونکو زموږ دا مرکه په همدې ځای پای ته رسېږي هر چیرې چې یاست د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسئ د الله په امان